سلام درنو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. لومړی هرات کې د 207 ظفر قلي اردو چارواکي وایي پرون د ملي اردو پوره 600 سرتیري له نظامي روزنیزو زده کړو فارغ او د هیواد په بېلابېلو برخو او په ځانګړې توګه په سویلي زون کې تعیني بست شي. د چارواکو په خبره دا مهال په سویلي زون کې هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو جلب او جذب زیات شوی. د ظفر قلي اردو له روزنیز مرکز تازه فارغ شوو سرتیرو هم ډاډ ورکړی چې له قانون سره سم به د خلکو امنیت ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. دوهم، امرالله صالح د 6:30 بجو 42 ناسته کې ویلي د حقاني شبکې یو غړی د شیر احمد په نوم چې د څه مودې وړاندې د افغان حکومت لخوا د طالبانو بندیانو سره یو ځای آزاد شوی و، یو ځل بیا کابل ته راغلی او تر څو تروریستي بریدونه پلان او عملي کړي، خو خوشبختانه د ملي امنیت ځواکونو لخوا ونیول شو. هغه ویلي د کابل شاه دوی شمشیره زیارت یو خدمتګار چې د غلو یوې ډلې په اړه یې پولیسو ته معلومات ورکړي وو د 6:30 بجو جلسې ته وغوښتل شو او نغدي ډالۍ ورکړل شوه. صالح همداراز ویلي د تیرو 24 ساعتونو په موده کابل کې یوازې یو ماین چاودنه شوې چې تلفات نه لري. امرالله صالح زیاته کړي یو شمېر فیسبوک چلونکي چې په خپلو بې بنسټه تورونو غواړي د 6:30 بجو جلسې تخریب کړي پیژندل شوي او ډیر ژر به یې رسوا کړي چې دوی څوک دي او د چا لخوا ګمارل شوي دي. دریم، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د خبرو دواړه ډلې دي د جګړې د درولو لپاره خپلې هڅې ډیرې کړي. پخوانی ولسمشر کرزي په یوې خپرې کړي پیغام کې د افغان حکومت او طالب مرکچي پلاو ترمنځ د کړنلارې پر سر د هوکړې د هرکلي ترڅنګ ویلي چې دواړه لوري باید په خبرو کې د لا ډیر پرمختګ لپاره هڅې وکړي او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره جګړه ودروي. بلخوا پاکستان او امریکا هم د سولې د وروستي پرمختګ هرکلی کړی دی. څلورم، په پاکستان کې پښتانه ملتپال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزي پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي او دواړه لوري د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. ښاغلي اڅکزي دا خبرې د خپل شهید شوي پلار لیکوال او سیاستوال خان عبدالصمد خان اڅکزي د 40 تلین د لمانځلو لپاره په چمن سیمه کې ولسي غونډې ته په وینا کې کړي. ښاغلی اڅکزي وایي افغان حکومت او طالبانو دواړه لوري باید د افغانستان بیرغ راپانده وساتي. هغه ویلي موږ د افغانستان ولسمشر ډاکټر غني او طالبانو دواړو ته وایو چې که خدای مکړه ستاسو د جنگ په نتیجه کې د افغانستان ځینې سیمې ولاړې او یا په افغانستان کې د اوسپنې دیوالونه جوړ شو نو بیا به یې ذمهوار غني صاحب ته او ملا برادر ته یې زما د وطن خپلواکي به تاسو دواړه ساتئ او د افغانستان بیرغ به راپاندوي. ښاغلي اڅکزي په وینا د پاکستاني امنیتي ځواکونو له لوري وړ مورس په چمن کې د ولسي وګړو د وژنې غندنه هم وکړه او پر پلویانو یې هم غږ وکړ چې د ځایي تجارانو دې په هر صورت ملاتړ وکړي. درنو لیدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه، تر بیا نور خبرونه په پاک رب سپارم. د الله پامان.